ښه خلک تر نورو ډیر ځورېږي، ځکه دوی د نورو په اړه هم ځورېږي. کله چې د یوه تېروتنه وکړه، نو سملاسي به زیات خلک دا هیر کړي چې ډېرې ښېګڼې دې هم لرلې. خلک ځکه له تاسو د عاید پوښتنه کوي چې په هماغه اندازه مو احترام وکړي. څوک چې زیار باسي او ځان ستړی کوي، بریا یې حق ده. په خلکو حکومت کول ګران نه، په هغوی د پوهو او لایقو کسانو پیژندل ګران دي. صداقت یوه ډیره ارزښتمنه ډالۍ ده، له بې ارزښته کسانو یې تمه مه لرئ. ډیر کله د ستاینې تر پول لاندې د مقصد سیند بهیږي. غوره انسانان هغه دي چې کله ورسره کینې، چای دې سوړ او زړه دې ګرم شي. دا ډیره سخته ده چې کله د چا کار در سره ختم شي، چلند یې هم بدل شي. هغه څوک چې په هیڅ نه پوهیږي، د هیڅ شي په باره کې شک هم نه کوي. یوه شمع د بلې شمعې په روښانولو هیڅ له لاسه نه ورکوي. ناکامي دا نه ده چې خپل هدف ته ونه رسیږي، ناکامي دا ده چې هیڅ هدف ونه لري. هغه کسان چې له نورو سره په جنگ بوخت دي، له خپل ځان سره هم په سوله کې نه دي. هر څوک چې ستا څخه مخامخ ویریږي، په غیاب کې کرکه در څخه کوي. د ژوند خوند د هغه کار په کولو کې دی چې خلک وایي نه یې شي کولای. له زیات خوراکه پرهیز جسمي روغتیا راکوي، او له زیاتو خبرو پرهیز روحي روغتیا. هدف هغه وخت بایللی شمیرل کیږي چې لاس ځنې واخیستل شي. هغه څوک چې خپل ځان رسوي، د ټولنې په رسولو کې برخه اخلي. د انسان د واقعي شتمنۍ اندازه هغه وخت ښه څرګندېږي چې خپلې ټولې پیسې بایلوي. د لویو کارونو کولو یوازینۍ لاره دا ده چې مینه ورسره ولرې.